بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، د اکثر ملګرو نه د هغوی د اکاونټ چې کوم اکاونټ هغوی په جامعه اسلامیه کې جوړ کړی و، د هغوی پاسورډ ته هیر دی او یا ته رقم التسجیل هیر شوی دی. نو ما خوښه ګڼله چې یو شارټ ویډیو، لنډه شارټ ویډیو په دې باندې جوړه کړو چې د ملګرو رهنمایي پکې وشي او هغې ته لارښوونه وشي. نو د دې ډېره اسانه طریقه ده. کله چې تاسو خپل اکاونټ کولاوهئ نو اول به دلته ایمیل ورکوئ، ورپسې به لاندې پاسورډ ورکوئ کوم چې تاسو کله تقدیم کوو او پاسورډ هم ورکړی. خو چې دغه پاسورډ ستاسو نه هیر دی، دلته به لاندې راشي دا نسیتو کلمة السر، یا په انګلیش کې به یې لیکلي فارګاټ پاسورډ، دغه به ووهئ. اوس زه دا دلته په دې باندې کلیک کوم، کلمة السر باندې دلته راغی نسیتو کلمة السر نه لاندې ایمیل، دلته به همغه ایمیل ورکو چې په کوم ایمیل باندې موږ تقدیم کړی دی، خو د هغې پاسورډ رانه هیر دی. اوس دلته زه همغه ایمیل ورکوم، دا ایمیل شه. د ایمیل نه وروسته چې کله موږ ایمیل ورکو بیا ارسل دا به ووهو، دا موږ ووهو. نو په دې سره به زموږ اکاونټ ته کوم ایمیل اکاونټ دی هغې ته به ریسیټ پاسورډ راشي. او دا تاسو کتی شي، دا زه راوړم، دا ایمیل شه، دا تاسو ته ښکاري جامعة الاسلامیه ریسیټ پاسورډ. زه په دې ریسیټ باندې کلیک کوم، دا په ریسیټ باندې ما کلیک وکړو. د هغې نه وروسته دلته به همدغه ایمیل ورکو چې که موږ وختي خپل ایمیل به ورکو او بیا به هغه پاسورډ ورکو چې کوم زمونږ خوښه وي. مطلب نوی چې کوم پاسورډ ستا خوښه وي همغه پاسورډ به دلته ورکړي چې بیا درته یاد وي. دلته ما یو پاسورډ ورکو، هغه پاسورډ به دوباره دلته بیا ورکو او ریسیټ پاسورډ به پرې ووهو. دا تاسو کتی شئ دلته اعادة کلمة المرور او پاسورډ ریسیټ دا یې ولیکه او بیا تا ته وایي که چېرته ته اوس د خپل اکاونټ کولاوی نو په دې باندې کلیک وکړه. دې باندې ما کلیک وکړو. اوس زه دلته راځم، همدغه اکاونټ چې ما کوم برابر کړو هغه دلته کولاوم. دا پاسورډ دا ایمیل شه او دې نه لاندې چې کوم پاسورډ ما ورکړی و هغه دلته ورکوم. نو په دې سره زموږ د اکاونټ پاسورډ ریسیټ شه او په دې سره موږ کولی شو چې دا لاندې رقم التسجیل موږ لیکم راکړی دی هغه هم پیدا کړو. دا وګورئ، دا تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دغه رقم التسجیل دی چې دا هم پیدا شه. نو اکاونټ چې برابر شي نو د هغې سره دغه شان رقم التسجیل هم پیدا کیږي. او دغه د اکاونټ یا د پاسورډ ریسیټ کولو طریقه وه چې موږ تاسو ته واضحه کړه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.